پلوشې یو ډول خاص انټيبیوټیک یعنی ضد باکتریا جوړ کړي دي. د دې لپاره چې دا انټيبیوټیک موثر تمام شي باید حداقل 90% د وسط زارعه مضره باکتریاګانې ووژني. وسط زارعه د باکتریاو دپاره داسې یو کشت دی چې په دې کې باکتریاګانې نشونمو کوي او د باکتریاګانو د خاصیتونو مطابق دوی ته کافي اندازه نور، خوراکي مواد، رطوبت، اوبه آماده کیږي او دوی په خاصه تودوخه کې رشد کوي او بیا دغه باکتریاګان مایکروسکوپ لاندې چک کیږي او بیا د دوی په مقابل کې انټيبیوټیک جوړیږي. هغه د انټيبیوټیک د باکتریاو څخه ډک پتري دیش کې اچوي. ګورئ، پتري دیش هماغه دیشونه، هغه قابونه، سرپوښداره قابونه دي چې پکې دغه وسط ذره د باکتریاو رشد کوي او معطل کوي او بیا غواړي چې د وژل شویو باکتریاګانو تعداد تخمین کړي. ګورئ، د وژل شویو باکتریاګانو تعداد تخمینول، یعنی دغه وژل شویو باکتریاګانو تعداد چې دی یو پارامتر اوسېدلی سي. هغه د دغه دیش څخه د 300 باکتریاګانو تصادفي نمونه اخلي او ګوري چې 94% یې له منځه تللي دي. د ټولو غلطو آمارو په لرې کولو سره، یعنی غلط آمار هم ځینې وخت موجود وي، هغه دا ترلاسه کوي چې د وژل شویو باکتریاګانو شمېر د 90% څخه زیات دی. پوښتنه دا ده چې دا څه ډول یوه مطالعه ویل کیږي؟ کله چې یوه نمونه موجوده وي مثلا د 300 دانو باکتریاګانو کنه، نو د دغه 300 باکتریاګانو څخه چې سلنه ویل کیږي یوازې مثلا 94 یا د 94 څخه چې لږ راټیټ سوي فرض وکړئ 93 یا 92 باکتریاګانې چې دي وژل سوي دي. اوس خبره دلته ده چې پلوشه څه غواړي؟ پلوشه دا غواړي چې دغه 300 باکتریاګانو څخه د وژل شویو باکتریاګانو تعداد تخمین کړي. دغه د وژل شویو باکتریاګانو د تعداد چې دی د اصلي جمعیت څخه د دغه تعداد معلومول، یعنی د دغه پارامتر د تعداد تخمینول دي چې دا اکثرا په ساده او په کلاسیکه مطالعه کې سرته رسیږي. صحیح ده؟ نو مونږ ویلی سو چې دا یوه کلاسیکه مطالعه ده، خو بیا یې دلته ویلي دي چې آیا پورتنۍ مطالعه د دغې احصایوي پوښتنې دپاره یوه سمه مطالعه ده یا نه ده. ګورئ، که موږ وغواړو چې پوه شو آیا دغه 94% یا د 90 څخه پورته باکتریاګانې آیا رښتیا د دغه انټيبیوټیک له امله مړې سوي دي یا نه، نو باید پلوشه داسې وکړي چې 2 پتري دیشه د دغه باکتریاګانو څخه جوړ کړي چې یو ته د کنټرول کشت وایي کنه، یو ته کنټرول کشت وایي چې دې ته او هم د تداوی کشته، دواړو ته په مساوي ډول هم نور ورکی، هم رطوبت ورکی، هم غذا ورکی، یعنی کوم چې باکتریا غنه تغذیه کوي، هم اوبه ورکی او هم څومره تودوخه چې ورته پکار ده هغه ورکی. خو فرق یې دومره وي چې د کنټرول دیشته دی دوا نه ورکوي، خو د تداوی دیشته دی انټيبیوټیک ورکی کنه. بعد هغه به بیا معلومه سي چې آیا دغه 94% باکتریاګانې د دغه انټيبیوټیک له امله مړې سوي دي یا هم نور دلیلونه په دې کې مطرح وو. مثلا امکان لري چې صحیح رطوبت موجود نه وي، امکان لري چې لمر درته موجود نه وو په کافي اندازه، یا امکان لري چې دوی د سړې هوا له امله مړې سوي اوسي. یعنی ډیر زیات تخمینونه نور هم شته دي چې امکان لري داسې یو کار سوی اوسي. نو د دې لپاره چې دغه ټول غلط اعمال له منځه لاړ سي، هغه باید 2 دانې ګروپونه چې یو د کنټرول دیش وي او بل د تداوي دیش وي جوړ کړي او بعد هغه به معلوم سي چې آیا دا مرګ د انټيبیوټیک له امله سوی یا کوم بل هغه په دې کې شامل دی، کوم بل فاکتور په دې کې شامل دی. نو راځئ چې ګورو دې لپاره کوم ځوابونه ورکول سوي دي. د پوښتنې ته چې کوم ځوابونه ورکول سوي دي، لومړی دا ده چې وایي هو، ځکه چې هغه یوه سمه مطالعه غوړه کړې ده او ټولې لارې سمې نه، دا خو بیخي غلطه ده. خو ویلي چې نه،
موږ هم وایو چې نه ده، خو ځواب یې چې ده، ځکه چې هغه لا نه پوهېږي چې آیا په رښتیا د وژل شویو بکتریاګانو شمېر د 90 څخه زیات دی که نه. دلیل یې دا نه ده چې د بکتریاګانو د وژلو شمېر معلوم سي، دلیل یې بل شی ده. ما تاسو ته ویلې نه، ځکه چې هغه د تداوي او د کنټرول ګروپ نه لري، هغه نه پوهېږي چې د مرګ یا د له منځه تللو دلیل آیا واقعا دغه انټي دی یا کوم بل فاکتور پکې شامل دی. نو زه همدغه دریم ځواب ټاکم. او بلې ویلي چې هو صحیح ده، ځکه چې هغې وموندل چې دا انټي تر 90% څخه زیاتې بکتریاګانې وژني. نو دا هم غلطه ده، ځکه چې دغه مطالعه یو سمه مطالعه نه ده. نو په دې ډول تاسو کولی سئ چې دغه احصایوي پوښتنو ته ښې مطالعې پیدا کړئ.